السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ یو څو موده مخکې موږ د دغې کورنۍ ویډیو کړی و چې یو ماشوم زړه سوری او بل ټیبې ناروغۍ لرل. نو یو ورور 14,000 کلدارې ولېږل، نو په هغې دغه کورنۍ ته سودا راوړل. نو د دې حال له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مورې ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ څنګه یې خورېته؟ روده ښه ده؟ ژوند څنګه تېروې؟ ډېر وخت مخکې مونږ ویډیو کړې وه. ژوند دغه شانتې تېروو زویه چې بس دغې ستاسو دغه له ناست چې پاک پروردګاره کله به دې د زموږ دوباره چکن کړه، مونږ له به دا سوغات راوړي او دغه مواد به مونږ له راوړي او مونږ به یې خورو. خدای بله ورځ دومره مجبوره شومه زویه چې ما دا ماشومان مخکې کړم ځان سره خیرات ټول کړمه. خو چا له څوک خیرات هم نه ورکړی. نن سبا خلک خبرې کوي زویه، او تاسو سره دې خدای ښه وکړي چې زموږ د هغه کوم چیک عوام له مو رسوه، موږ سره دې چا چې کومک کړی دی خدای دې ورسره ښه وکړي زویه، او تا باندې دې خدای د هغو جاڼو پردې خولې کړي زویه، زموږ په دوا ټیکېږي او تا زموږ دغه غږ عوام له جیک کړو زویه. نو د هغې ورور څخه مننه کومه چې دغه پیسې رالېږلی د سعودي نه 14,000 کلدارې، نو هغه هم چې افغانۍ کې دغه سودا پرې وشو. د هغې ورور څخه نړۍ مننه کوم. هیله کوم هیوادوالو تاسو هم دغه بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي، ځکه چې ډېر خلک داسې دي چې دغه مرستې ته اړتیا لري. نو ستاسو په دې 10 هېڅ هم نه کېږي. که چېرې تاسو انداز وکړئ نو د افغانستان څخه به د فقر او غربت نوم لرې شي، که ټول یو بل سره لاس یو کړو. نو هیله کومه هیوادوالو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، زما د وټساپ شمېره ده 080 90 92 83.